یو فیصله راغلی وه مولوي صاحب ښه د یو منافق او د یهودي په منځ کې یو لانجه راغلی یهودي ورته وی د منافق ته زه د خو ځان ته مسلمان وي ورته وی کعب ابن اشرف ته دا مسله نه وړو دا یهودو سردار دی راځئ ستاسو پیغمبر ته یوسو هغه وی صحیح ده رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته چې فیصله راوړه کنه نو نبی علیہ السلام چې وکته نو د یهودي دلایل مضبوط وو نبی علیہ السلام خو تابع د حق کنه نو فیصله وکړه په حق د یهودي کې نو چې راووته نو د منافق ورته وی چې راځه زو عمر فاروق صاحب ته هغه ورته وی والکه خو رسول الله مبارک فیصله وکړه ویلی نه د دې منافق په زړه کې ده و چې د عمر صاحب خو د یهودیانو سره ډېره ورانه ده او رسول الله مبارک خو گزاره کوي نو که دا زه ور مخامخ کما نو فیصله به زما په حق کې وکړي ویله راځه عمر صاحب چې راوویسته یهودي ورته وی زما د مسله ده رسول الله مبارک ته تللی نبی علیہ السلام فیصله زما په حق کې کړې ده د حضور د فیصلې نه بعد دی وی چې عمر صاحب ته وړو منافق ته وی دی رښتیا وی رسول الله مبارک ستاسو فیصله وکړه ویلې او هم کړه ویلې ما ته مو راوړه او دې نه ده خوښه ویلې نه وی کېنه او به د کور نه یې توره راویسته چې استاد یې په ځان پیدو سره یې خوا وغورځوه ورته وی د رسول الله مبارک د فیصلې نه پس زما دا فیصله د هغې ورځې نه وروسته د لقب څه شو فاروق داسې نر شخصیت ځکه ورته فاروق وایي ښه